د هلمند د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې مدیر د ورسنیز کنفرانس پر مهال وویل د تیرو 15 میاشتو په اوږدو کې هلمند کې د کشفي معلوماتو پر اساس یو شمېر عملیاتونه ترسره کړي دي چې په پایله کې 426 میله مختلف النوع اسلحې نیول دي. نوموړي وایي په دې وسلو کې 188 میله توپنچې، 140 میله کلاشینکوفونه، 109 میله کمرشکن، 15 میله بالازن، 1 میله سلډزې، 4 میله امپور، 3 میله سکلان، 1 میله راکټ انداز، 1 میله خفیف، 2 میله M16 او په زرګونه پیره د سپکو او درنو وسلو مرمۍ نیول شوي دي. دغه کمې اسلحې چې دي چې د تروریزم اړوند منصوبینو د لشکرګاه ښار مرکز او په بعضو ولسوالیو کې نیولي دي. تعداد یې تقریبا 426 تر 20 میله پورې مختلف النوع اسلحه ده او د 15 میاشتو یا 4 میاشتو په موده کې دغه اسلحې نیول شوي دي. دغه اسلحې یا په کور کې غیر قانوني ساتلې او یا د ځان سره ګرځولې غیر قانوني په وطن او په کلي کې پر سړکانو باندې په موټرو کې ورسره وي چې بیا د تروریزم اړوند کارمندانو نیولي دي. د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو د مرستیال په وینا د یادو نظامي تجهیزاتو او وسلو په تړاو 15 تنه نیول شوي چې غوښتل یې وسلې په غیر قانوني ډول د ځان سره وګرځوي. د دوسیو تر بشپړېدو وروسته عدلیه او قضایي ارګانو ته ورپېژندل شوي دي. نو بالاخره چې کله د اسلحه د صحنه راټول شي غیر مسؤل کسان سلا وسره نه وي نو یو فایده خو دغه چې الحمدلله په منطقه کې به عملیات تعوین شي. یو به د ولس سره به دا تشویش هم نه وي چې په منطقه کې غیر مسؤل مصالح کسان په منطقه کې ګرځي. هغه اشخاص چې مثلا ځان سره اسلحه ګرځوي دغه اشخاص ته هغه تجاران ورونه دي، هغه سرمایداران ورونه دي چې هغه تجارت په بخش کې مثلا د خپل د تامین د امنیت لپاره اسلحه ګرځوي تر څو چې زموږ د مدیریت د عیاق له طرف نه هغو ته جواز کار د اسلحې ورکړی شوی نه وي. تر هغه وخته موږ قطعا هېڅ چاته اجازه نه ورکوو. د یادونې وړ چې د هلمند د امنیه قومندانۍ منصوبینو تر دې وړاندې هم زیات شمېر غیر قانوني وسلې او تجهیزات نیولي دي.